الرحمن الرحيم ومن ابتاع سبرة طعام على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل من ذلك كان المشتري بالخيار. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. دا ډیرې د غنمو دی او خرڅې کوڅو ول دا سلو پیمانی دی او دا خرڅوما په 100 روپۍ باندې الګه بزما شو 100 پیمانی می بس په 100 شو چې اندازې لګول او پیمانې چالان کړله نو دا لسته پیمانی وخاتو نو کومې د پاکی دی مونږه کتاب می خوا کې دی وس به زما خوخه ده که زی علم که نیلم که اخلمه په خپل حساب علمه یعنی 100 پیمانې می په سر اغستو نو لسته پیمانې به په لسته باندې علم او که چرته لسل وخاتو لسبان لسل نو بس دغه لس به دغه بایغ ته پرېږدم او زه به ترې خپلې سل اوچاتې کم نو ومن ابتاع چا چې واغستو صبرة طعام راشه د خوراک علا په دې خبره باندې انها 100 قفیز چې دا 100 پیمانی دي ب100 درهم په 100 روپۍ باندې فوجدها وی من د دې لرا قل کم من ذلك لدینا کان المشتری کیږي مشتری بالخيار په خيار باندې ان شاء که خوښ ولا اخذ الموجود आवाज اخلی موجود به حصته په خپل حصے سره من الثمن د پیسونا و ان شاء که خوښ ولا نو فسخل بيع فسخ دي کی بيع وإن وجدها او کوي من د دې لرا اکثر زیات من ذلك لدینا پس زیادت نلازیت والے للبایع د فار د بایع ده بلا مساله ټوکمار ماما دا چی شی دی وی دا کپڑی دی څومره دی لس گز دی او په لسو کې نورکو دی او خوابل یو بابا ناسیو بابا تاسو چی شی دی ما سره زمکه دا لس گز زمکه دا 100 گز زمکه دا په 100 روپۍ باندې دا بس زدوان زما شولی چې کپڑے راته گزانه کړلی نو کپڑا د لسو گزو په ځای 9 گزه وختله ورکې جواب نو 10 گزه په څو په 10 روپۍ وي نو 9 گزه دا به بیغه فاسده شوله دا ټیک نه ده فاسد هم نه ده خو ماته خيار دی که دا 9 گزه په دغه 10 روپو علم ډېره ښه ده او که نه یي بس پرېږدم داسې مسله د ځمکې هم ده ځمکه لسته ګزه وختله نو زما خوښه ده که پرېږدمې او که علمې په دغه 100 بې علمه او دا څه چل دی چې هلته خو په پیمانو کې چې پیمانې کمې شوې نو روپۍ هم ورته راکمې شوې او په دې کپړه کې او په دې ځمکه کې چې ګزانه کمه شوله روپۍ ورته نه راکمیږي دا څنګه عجیبه مسله ده وای دا داسې کار دی چې دا ګزانه په دې کپړې او په دې ځمکه کې وصف دی وصف قانون د شرع دا دی چې د وصف د زیاتېدو سره په قیمت کې زیاتوالی نه راځي او د وصف په کمیدو سره په قیمت کې کموالی نه راځي هاي مسله شو اوس که دا کپړه 11 ګزه وخته همدغه 11 به زما په 10 روپۍ وي
که دغه ځمکه لس سل ګزه وخته همدغه لس سل به زما په سل باندې وي. دقیقې مسله ده چې ګز وصف دی او وصف په مقابله کې ثمن نه وي، نه د وصف سره زیاتېدو سره ثمن زیاتېږي او نه د وصف د کمیدو سره ثمن کمیږي. ومن اشترا چا چې واغستله ثوبا ثوبا علا په دې خبره باندې انه 10 اذرع چې دا لس ګزه ده ب10 دراهم په لسو کینو کو او ارضن یا ځمکه واغستله علا په دې باندې انها 100 ذراع چې دا سل ګزه ده ب100 درهم په سلو کینو کو باندې فوجدها وی من د دې لره اقل من ذلك کم د دینا فالمشتری بالخيار نو مشتری په خيار باندې ده ان شاء که فخش ولا اخذها وادي دي لرا بجمله الثمن په ټول قیمت سره و ان شاء که فخش ولا ترکها پریدي دي و ان وجدها کو ایمن دل دي لرا اکثر زیات من الذراع الذي دغز اغنا سماه چغه مسما کړي ده فهي للمشتري دا بد پار د مشتری وی ولا خيار للبائع خيار بنوي د پار د بائع د پار هیڅ خيار بنئ. یو بل مسله واوره سکه بابا ول د ازمکه د خرصو مې سنگه خرڅې زبه در نوالم ول سل غزدا په 100 روپۍ خرصو ما ار غزي په یو کی نو ورکده ار غزي په یو کی نو ورکده ځمکه ما ترا کچ کړلا غزي کړنو لسته غزا وخته وس به د په لسته علم کلسل غزا وختلا نو به زو په لسل باندې علما او د ځوانو صورتونو کې چې ما خوخه یاله دا ولی وز د خو ویل چې ار غز په روپۍ دی نو د وس دا غز د وصف نویستو مستقل بیډانګې هاي کو وس د دې په مقابله کې به سمن راځي ار غز په روپۍ نو وس که غز سیوا کیږي روپۍ مو سره سیوا کیږي که غز کمیږي روپۍ مو سره کمیږي ځکه دا د وصفیت نویستو اصل یې وګرځاو په دې ټکي سره چې کل زراغن بدرهمن وان نو فرمای وان قالا که شرط وی ویلی بعتکها ما خرڅ کړی پتا باندې د ځمکه علا په دې شرط باندې انها 100 ذراع چې دا سل غزه ده ب100 درهمن پسلو کی نور کو باندې کل ذراع بدرهمن ار یو غس په یو کی نور کا فوجدها وی من د دې لرا ناقصه فهو بالخيار نو دا په خيار باندې ده ان شاء که فخش ولا اخذها وادي لدي لرا بحصتها من الثمن فخپلی اسی سره د سمنا و ان شاء که فخش ولا ترکها پریدی دی لرا و ان وجدها کوي من د دې لرا زائده زائده کان المشتری بالخيار مشتری په خيار ده ان شاء کو خخش ولا اخذ الجميع وادي لټولو ار یو غز بدرهمن په یو کی نورکا و ان شاء کو خخش ولا پسخ البيع پس خدی کی بیع لرا ویلی دا ټول ټوکې مې درنه واغستو دا ټول ټوکې مې در باندې در خرڅ کو په دې شرط چې دا لس کپړې دي لس سوټه دي په 100 روپو باندې ار یو صوبه په لس اوس که دا کمې وختلي 9 ټوکې وختل 9 سوټه نو دغه دا غز اوس مستقل ګرځولې دی اوس په قیمت کمیږي ښه چې لس په 100 نو 9 به په 90 باندې وي لسته باندې او که شرط زیتون بیا فاسده ده ولی
هغه وایي دا یوه پکې زیاته ده نو دا هغې ښه سوټ به تېرلي هغه به ترې کټ کوي چې دا پکې نه زه به ترې هغه بېکاره رالم یم دا درواله دا پاتې لس زما نو لانجه جوړېږي نو بس لحاظه بیا هغه فاسده ده ولو قاله که چېرته وی ویلې بعت منکه خرڅ مې که په تا باندې هذه څه شی مې خرڅ کړو هذه الرزمه دا ټوکې دا بنډل علا په دې باندې چې انها عشرة اسواب چې دا لس کپړې دی بمئة درهم په سلو کې نورکو باندې هر یو صوبه په لسو باندې ده که منده کې دی لره ناقصة ناقصه جاز البیع روا د بیعه بحصته په خپلې حصې سره وان وجدها که اومندې دی لره زائرة زائره فالبيع بيع فاسد ده صلى الله تعالى